رحمت الله وبرکاته. خوشبختانه د قمر بنسټ چې د ننګرهار ولایت هسک کې مینې ولسوالۍ کې د مسجد شریف کار شروع کړی چې شپږ کالونه ورانو د دې خلکو وس نه رسېده چې دا جوړ کړي. هماغه و چې قمر بنسټ یې کارونه شروع کړو. نن د الله تعالی شکر ادا کوو چې د یاد مسجد د لنټر اول لنټر ته ورسېده، بلکې دا مسجد دوه چته دی. مسجد جوړول دا د ټولو مسلمانانو فریضه ده او په ټولو مسلمانانو باندې لازم دي چې مسجد شریف جوړ کړي. لکه څنګه چې اولو العزم پیغمبرانو په قرآن کې ذکر شوی دی، که د هر یو پیغمبر سیرت سړی مطالعه کړي نو دې نتیجې ته ورسېږي چې د هغوی لومړني کارونه او غټ کارونه چې دا مسجد جوړ کړي. لکه آدم علیه السلام به زه درته مثال کې درکمه. تاریخ داسې وایي چې د ټولې دنیا حسین دغه دوه کسانو ښکلي، خو آدم علیه السلام د مسجد ته دا ونوال، حوا رضی الله عنه ورسره خاورې وړلې. همدا رقم ته ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، هغوی هم کعبه شریفه جوړوله او په دوه کسانو باندې لګیو. لکه څنګه زموږ او ستاسو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، په درېیمه ورځ باندې د مسجد نبوي ډبره کېښوده او د هغې مسجد نبوي نه خوشبختانه د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام ورسېده. او په دې باندې یقیني و چې دلته دا کوم مسجد جوړیږي د کلي خلکو موږ سره دا ژمنه کړې ده چې په دې کې به ښه یو فعاله مدرسه او د دین یو مرکز به وي انشاءالله تعالی. دغلته به د قرآن حافظان علماو پکې روزل کېږي او په دې باندې یقیني و چې دا به یو غټ خیر به د دې مسجد نه انشاءالله تعالی خپرېږي. نو قمر بنسټ تل هڅه کوي چې په هیواد کې مسجدونه، څاګانې، پلونه، سړکونه په دې برخه کې کار وکړي. الله تعالی دې زموږ د ټیم نه قبول کړي. د هغه چا نه د زړه د تله مننه کوم چې په دې مسجد کې مرسته کړې ده او انشاءالله تعالی موږ هڅې دی چې کار کې چټکتیا راولو، ډېره چټکتیا راولو. خو دا چې د باران یوه څپه راغله، خوشبختانه هغه هم د آبادۍ او د ترقۍ یوه څپه وه، نو کارونه زموږ ځنډېدلي دي. خو بیا هم هڅه کوو چې زر د دې شاهدان شو چې دغه مسجد کې موږ په ګډه د خیره سره د افتتاح لمونځ ادا کړو. ډېره زیاته مننه. والله چې زه خو په خپله ځاني دومره خوشحاله یم د دې ولس په دغې باندې چې دا ولس هم دومره خوشحاله دی چې بیخي هغه د خوشحالۍ بیخي احساس نشو کولی چې موږ به څومره خوشحاله یو. داسې نه چېرې موږ خپل کور باندې خوشحاله یو، موږ دغه د الله د کور په جومات باندې ډېر زیات خوشحاله یو. او دا زموږ ډېر غټ ارماندونه وو. دلته زموږ ډېر مشران په دې ارماندو کې خواران مړه شو، خو موږ د قمر خیره بنسټ نه ډېر زیاته مننه کوو، ډېر زیاته نه خوشحاله یو چې زموږ دغه ارماندونه یې راپوره کړي او موږ ډېر زیاته نه خوشحاله او الله دې روغ. قمر خیره بنسټ د ټولو ملګرو نه د زړه له کومې مننه کوو، ځکه دغه مسجد چې و تقریبا شپږ کاله همداسې پروت و او زمونږ دغه 700 نفرو چې و د شین اسمان لاندې لمونځ کاوه. په باران کې زمونږ د لمانځه درک نه و، نو ډېره زیاته مننه کوو د قمر خیریه بنسټ څخه چې په دغه چارې پیل کړې. نن عملا دا د لنټر ورځ را رسېدلې ده او واقعا موږ ډېر خوشحاله یو. هغه د خوشحالۍ اظهار موږ نور نشو کولی چې به دغه زموږ ډېر غټ ارمان و چې موږ دغه جومات سر ته ورسېږي او لنټر یې موږ په خپلو سترګو باندې وګورو. یو ارمان خو انشاءالله پوره شو، خو دغه بل ارمان دې الله زموږ پوره کړي چې مونځ پکې د خیره وکړو انشاءالله. ډېره مننه. الحمدلله دغه ځای کې خو چې دا کوم کارونه روان دي، دغه نقشه چې چا تطبیق کړې ده، چا ډیزاین کړې ده، کور یې ودان، الله دې دوی عزتونه وکړي. خو موږ انشاءالله چې دلته هماغه مطابق کار شروع کړی دی، کوم چې هغوی کوم مارک استعمالوي، کوم کیفیت باندې دغه دی په ښه ښایسته په لوړ کیفیت باندې به انشاءالله دا مسجد سر ته رسېږي او انشاءالله ډېر زر په چټکۍ سره. الحمدلله ثم الحمدلله. د قمر بنسټ ټول افغانستان ته معلوم دی چې ټولې بنیادي او اساسي کارونه دي او د هغې بنیادي کارونه یو دا د هسکې مینې د سرو میرانو جامع مسجد دی چې دا ولس بیخي په صفر ولاړ ولس و. شپږ کاله کېږي چې دوی باندې هڅه شروع کړې او خلکو نه یې ورته ښې نه راغوښتي، خو نه پرې کېده، حتی تر دې پورې چې د دې هغه خاتم په دې پیسو باندې نه کېده. خو چې کله یې قمر بنسټ ته مراجعه وکړه او هغې الحمدلله دا ومنله، نو اوس دغه دی ټول خلک شهیدان دي چې اول منزل یې د خیره ورسېد او بنیادي او اساسي جومات ورته 2 منزله جوړېږي، حتی تر دې پورې چې 200 کسان به اخلي. نو دا د ولس ارمان نو نن دا د پوره کېدو دی. اول لنټر یې ډېره زیاته مننه. تا هم ډېره مننه هر هغه چا چې دې کې کومک کړی دی. نو دا اوس نه چې موږ ورته دعا کوو، تر هغې پورې چې دا مسجد دلته یو خلک پکې مونځ کوي، د دې به ثواب کېږي او دا 100% صدقې. آباد باشی زخمی زخمی ویران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم
آباد بشي زخمی زخمی ویران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی منم د ښکلاګانو میری رب دی راته جوړ کړه منم د ښکلاګانو میری رب دی راته جوړ کړه اواز لګی اواز لګی د پدرس جهان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم آباد بشي زخمی